الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز و محترم ورونو او قدرمندو خويندو، دا چې د روژې د مبارکې میاشتې اخیری د رحمتونو لسیزه شروع ده. په دې کې هر مسلمان کوشش کوي چې زیات عبادت وکړي، زیاتې دعاوې وکړي او زیات صدقات او خیراتونه وکړي. یو څو اعمال کتابونو ذکر کړي دي چې په لیلة القدر کې هغه افضل اعمال دي، بهترین عملونه دي، نو هغه زه تاسو ته بیانوم. بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي: قلت یا رسول الله، ما ویل چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ان وافقت لیلة القدر ما ادعو، کچیری د لیلة القدر شپه په ما راسي نو زه به په دې شپه کې کومه دعا کوم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي: تقولین، ته به دا دعا وایې: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله، ته عفو کوونکی ذات یې او ته عفو خوښوونکی ذات یې، فاعف عني، ما ته هم عفو وکړه. دا دعا به د لیلة القدر په شپه باندې وایي. د دې وروسته بیا د امامانو، د محدثینو، د سلفو صالحینو اقوال نقل شوي دي. هغه وایي چې الدعاء في هذه الليلة احب الی من کثرة الصلاة. سفیان ثوری رحمه الله دا وایي چې په دې شپه کې دعاوې ما ته محبوب دي تر ډېر لمانځه. په دې شپه کې باید ډېره دعا وسي، ډېره عاجزي وسي، ډېره تضرع رب العزت ته وسي. وایي ما ته دعا په دې شپه کې محبوبه ده تر ډېر ملانځه. بیا حافظ ابن رجب رحمه الله په خپل کتاب لطائف المعارف کې ویلي دي، د دې معنا دا ده، د دې څخه مراد دا دی چې ان کثرة الدعاء افضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، چې ډېره دعا بهتره ده، افضله ده تر هغه لمانځه چې په هغه کې دعا نه وي. ګورئ، دا اجازه شته چې په نفلي عباداتو کې ته په سجده کې خپلې دعاوې وغواړه، نو هغه لمونځ چې ته په هغه کې تنها قرأت وایې، دعاوې نه کوې، نو تر هغه لمانځه ډېره دعا بهتره او افضله ده. بیا وروسته حافظ ابن رجب رحمه الله وایي: وإن قرأ ودعا كان حسنا. که چیرې داسې لمونځ کوي چې په لمانځه ولاړ وي، قرأت هم په هغه کې وایي، دعا هم په سجده کې کوي، دا بیا ډېره حسنه ده، دا ډېره بهتره ده. وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دا نقل کړی چې نبي علیه الصلاة والسلام به یصلي ویقرأ ویدعو، لمونځ یې کوي، په لمانځه کې یې قرأت وایي او دعا یې هم کوله. چې کله لمونځ، قرأت، دعا، تفکر دا ټول سره جمع سي، فهو حسن و افضل و اکمل، دا بیا ډېر حسن کار دی، ډېر فضیلت والا دی، ډېر کامل ترین عمل دی. مسلمان که د لیلة القدر په شپو کې نفلي عبادات کوي، په هغه کې به چې قرأت وایي، چې کله رکوع ته ځي په رکوع کې، په سجدو کې دعا دې کوي، همدغه د لیلة القدر د شپې دعا یې که نورې دعاوې وي هغه دې کوي. علما مسله دا بیانوي چې بهتره دا ده چې عربي دعاوې وکول سي، کومې چې را نقل دي، اللهم ربنا یادوي، بله دعا یادوي عربي وي، هغه دې خپل ځان ته کوي، هغه دعا دې وایي. دا یو عمل شو. دویم دا چې په دې شپه کې
د شپې قیامه، د شپه سبا کول په عبادت باندې او په ذکر اذکارو باندې ډیر زیات فضیلت لري. د شپې عبادت په دې یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د لیلة القدر دا شپه راځي، دا خو په دې اخري لسو کې ده، لسیزه کې ده. نو الله رب العزال امر وکړي و جبرئیل علیه السلام ته چې ته مځکې ته شوسې. نو هغه په یو ټولۍ د ملایکو که بیا مځکې ته راشوسي. چې کله مځکې ته راشوسي نو دوی سره به یو زرغون لوی بیرغ وي. هغه بیرغ به پر کعبه شریفه باندې ودروي. وله 100 جناح، جبرائیل علیه السلام ته به 100 وزرونه وي. نو دا وزرونه به دی وغوړوي. دا هغسې د رحمت وزرونه دي چې بل وخت به نه یې غوړولي. فینشرهما فی تلک اللیله، په دغه د لیلة القدر په شپه به هغه وزرونه وغوړوي. فیجاوز المشرق الى المغرب، هغه وزرونه به تر مشرق او مغرب ورسیږي. بیا جبرئیل علیه السلام سره چې کومې نورې ملایکه راشوه سوي وي، هغې ته به امر وکړي چې تاسې ولاړ سئ، پر دې ټولو شاوخوا علاقو او ملکونو باندې ګرځئ چې کم سړی عبادت کوي، کم سړی دعا کوي، کم سړی ذکر و اذکار کوي، په هغې باندې سلامونه اچوئ. هغه ملایکې به راسي. فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، هغه ملایکې به سلامونه وایي پر هر هغه چا باندې چې هغه قیام کوي، نفل لمونځ کوي، په ناستو عبادت کوي، ذکر کوي، هغې باندې سلامونه وایي. هغه څوک چې دعا کوي ویؤمنون علی دعائهم، ملائکه هغه د دې مؤمنانو مسلمانانو پر دعاو باندې آمین آمین وایي. حتی یطلع الفجر، تر هغه چې سهار لمر راخیږي، سهار کیږي. دا د ملائکه وظیفه وي. چې کله سهار سي لمر راوخیږي، ینادي جبرائیل معاشر الملائکه، ټولو ملائکو ته آواز وکړي جبرائیل علیه السلام چې راځئ بس ځو راټول سئ سره. فیقولون یا جبرائیل، هغه ملائکې به جبرائیل علیه السلام ته وایي فما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالی څه وکړله د مؤمنانو په حاجتونو باندې د نبي علیه الصلاة والسلام د امت، د هغې حاجتونه و حاجتونه څنګه سوه. فیقول جبريل، هغه به ووایي نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم، الله رب العزال خپل بندگانو ته د رحمت په نظر باندې وکتل، عفو یې ورته وکړل او مغفرت یې ورته وکړي. سبحان الله سبحان الله. وروسته یو ډېره عجیبه خبره بیا کوي، الا 4، په دې شپه کې 4 کسان محرومه سوه، هغې ته یې بخښنه ونه کړله، هغې ته یې معافي ونه کړه. دا به څنګه کسان وي؟ بیا دا 4 کسان هم یاد کړي، دغه مونږ په مخکې بیان کې هغې مطالعه کم خبره کړې. نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا وویل سوله، صحابه ورته وویل چې دا 4 کسان څوک دي چې په دې شپه باندې هغې ته مغفرت نه کېږي. نبی علیه السلام ورته وایي چې مدمن خمر، هغه څوک چې شراب خور وي، شراب څښي، هغه ته په دې شپه کې عبادت چې هر څومره وکړي خو بیا هم د بخښنې امکان یې نشته تر څو یې دغه سخت ګناه نه وي پرېښي. وعاق لوالديه، هغه څوک چې مور پلار عاقړی وي، هغه یې شړلی وي، د مور پلار نافرمانه وي، تر څو چې مور پلار بیرته معافي نه یې ورته کړې، الله رب العزة معاف نه ورته کوي. وقاطع رحم، او هغه څوک چې هغه قرابت دوستیش کولی وي، صله رحمي یې ختم کړې وي، هغه ته هم په دې شپه کې مغفرت نه کېږي.
و مشاحن هغه څوک چې مشاحن وي، د مسلمان سره بغض ساتي، مسلمان سره کینه لري، هغه سره ضدیتونه لري، دغه غیبتونه کوي، نو دغه سړي ته هم بخښنه نه کېږي. نو معززو دا هغه څلور کسان وو چې مخکې هم موږ په بیان کې دا واضح کړه. دغه عملونه چې په چا کې وي هغه باید کلک اجتناب ځینې وکړي، ځکه د لیلة القدر شپه څومره د قدر شپه ده چې په آیت کې ورته مبارکه ویل شوي دي، خو په دې شپه کې بیا هم دغه څلورو کسانو ته بخښنه نه کېږي. نو دغه کسان باید خپل ځانونه اول اصلاح کړي، پر خپلو ګناهونو باندې توبه وکاږي، د عبادو کم حقوق چې خوړلي وي د بندګانو په حقوق العبادو کې هغه باید د هغې نه معافي وغواړي، بیا به دوی ته هم په دې شپه باندې مغفرت وسي او په دې شپه کې به الله تعالی عفو ورته وکړي. الله تعالی دې موږ او تاسې د داسې خلکو څخه نه جوړوي چې هغه صله رحمي نه لري، د مسلمان سره بغض او کینه ساتي، یا دا چې د مور پلار نافرمانه وي او هغوی عاقړه وي، یا شرابخوره وي. الله تعالی ته پناه وړو د دغه کسانو څخه. د دې وروسته ډېرو خویندو ته به یو سوال پیدا کېږي چې د لیلة القدر په شپه خو موږ دا عبادت نسو کولی، نو خامخا دوی په خپل ضمیر کې ډېرې پریشان او خوابدي وي. د هغې دپاره یوه عجیبه خبره ده، هغه دا چې د امام الضحاک رحمه الله څخه سوال وسو چې ته د هغه چا په باره کې څه وایې چې هغه زنانه په ماهانه مریضي کې وي، یا ماشومه پیدا سوی وي دا د نفاس په حالت کې وي، یا یو څوک په سفر کې روان وي، یا یو څوک بیده وي ویښ سوی نه وي، لهم فی لیلة القدر نصیب، آیا د دوی دپاره به هم د لیلة القدر برخه وي؟ قال نعم، د دوی دپاره به هم دا برخه وي. خو یوه خبره یې کړې ده، هغه خبره ده دا کړې ده کل من تقبل الله عمله، هر هغه څوک چې تر دغه لیلة القدر د شپو د مخه یې ښه اعمال کول هغه الله تعالی ورته قبول کړي، نو په دغه شپو کې هم الله تعالی د هغسې عبادتونو ثواب ورکوي. سیعطیه نصیبه من لیلة القدر، الله تعالی به د لیلة القدر نصیبه و برخه هم دوی ته ورکوي. د دې وروسته بیا علماو دا خبره لیکلې ده په دې پسې چې د دې معنا هم دا ده چې دغه کم کسان ذکر سوه که چیرې تر دې مرضیو مخکې دوی ښه اعمال کوله په دغه د روژې په میاشته کې په بل وخت کې، نو الله تعالی دوی ته بلکل نصیبه ورکوي په لیلة القدر شپه کې هم. په دې وجه باندې چې دوی معذوره دي، دوی ته اوس پکار ده چې د دې عبادتو تمنا وکړي چې کاش موږ هم دغه عذر مو نه درلودی، موږ به دا عبادت کړی وای، ټوله شپه به مو په دعا تېره کړې وای، ټوله شپه به مو په عبادت تېره کړی وای. دغه نیت یې صرف جوړ کړي، رب العزال د دوی په نیت باندې ثواب ورکوي، انما الاعمال بالنیات. نو هغې ته الله تعالی جل جلاله د دې لیلة القدر د مبارکې شپې نصیبه ورکوي، او الله تعالی دوی ته ثوابونه ورکوي، داسې ثوابونه لکه دوی چې هغه عملونه کړي وي کوم چې دوی په ذهن کې دي، او محرومه کوي نه د لیلة القدر د شپې څخه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دې شپې د نیک اعمالو او د دعاو د عاجزیو د معافیو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.